الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د مثلثات درس ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د مثلثاتو درسونه سره لیدلي وي او یو څه ترې زده کړي وي. نن موږ په دې درس کې راغلي یو چې مثلثات مخته بوځي او د نن د لومړي فصل انشاءالله آخري درس ده چې دې درس له خیره لومړی فصل خلاصو او بل فصل دویم فصل د مثلثاتي نسبتونو به له خیره شروع کوو. نو دې درس ته ښه متوجه اوسئ انشاءالله چې نور درسونه سره زده کړي دا درس په ټایم سره زده کړي. ګران زده کوونکو، نن درس کې موږ معیاري زاویې وایو. موږ عنوان لرو معیاري زاویې، معیاري یا ستاندرده زاویه ورته وایي. ګران زده کوونکو، معیاري یا ستاندرده زاویه کومه زاویه ته ویل کېږي؟ وایي هغه زاویه چې موږ د کمیاتو وضعیت په دستګاه کې ولیکو، یعنې کله کومه زاویه چې موږ په دستګاه کې لیکو همغه ته معیاري زاویه. شرط یې څه ده؟ شرط یې دا ده چې کومه زاویه چې موږ ته راکول کېږي باید د هغې ساکنه ځولند د ایکس په مثبت محور باندې، مثبت جهت محور باندې، او د زاویې راس چې ده د مبدا کې وي. نو متحرکه زاویه چې زولې چې هر چېرته مشکل نشته. یعنې هدف چی ده؟ کله چې موږ ته یو زاویه راکول کېږي تیتا او موږ ته وایي چې دا په معیاري حالت ولیکي، موږ ورته دستګاه رسموو، په دې ډول دستګاه ورته رسموو. د دې زاویې تیتا زاویې ساکنه زوله به د ایکس په مثبت محور، مثلا د ایکس ده، د ایکس زبر ده، دا وای ده، دا وای زبر ده، دا د ایکس مثبت جهت ده، په دې باندې د ایکس په مثبت جهت باندې وي او د دې زاویې راس به د دستګاه په مبدا کې وي. نو دا زاویه چې هر چیرته مشکل نشته، که مثلا د سات مطابق وي یا مخالف، یعنی یا زاویه مثبت یا منفي، مشکل نشته. نو دغسې رسموو، همدغه زاویه چې دلته رسم شوې همدغه تیتا زاویه ده او همدغې ته معیاري زاویه ویل کېږي. صحیح ده؟ مثلا موږ ته که وویل شي چې مثبت 10 او منفي 80 درجې معیاري حالت کې رسم کړي، دواړه درجې. صحیح ده؟ موږ چک کړو، دستګاه رسموو، دلته ورته رسموو، ورته دا ایکس ده، دا ایکس زبر ده، دا وای ده، دا وای زبر ده. د دې زاویې ساکنه زوله خو د ایکس په مثبت جهت باندې دلته لیکو، راس یې په مبدا کې لیکو او 10 درجې مقلد دي، 10 درجې اندازه کوو. دغه زاویه چې ده مثبت 10 درجې مخالف ده سات دستنې، او منفي 80 چې ده امجهت د سات دستنې راځي او دغلته رسموو، همدغه ساکنه زولندي په سر راځي او دغلته منفي څو ده؟ منفي 80 درجې. صحیح ده؟ یعنې ډېر ساده ده. نور زاویې تاسو کولی شئ مثلا 10 منفي 50 منفي 50 دا زاویې دلته درسره رسم کړي. همداسې ګران زده کوونکو، موږ چېرته زاویه موږ ته د 90 لویې راکول شي، مثلا 120 درجې راکول شي. کله چې زاویه د 90 لویې درکول کېږي، رسماً زاویه راواخلئ په 90 وویشئ تر څو د دې هغه د ربع اندازه معلومه شي، څو ربع پکې شامل دي. نو 90 موږ 120 راخلو، 120 په 90 ویشو، یو 90 لیکو څو کېږي؟ 90 10 متر پاتې کېږي. دلته موږ د دستګاه ورته رسموو، دستګاه چې کله ورته رسم کړه، دا ایکس ده، ایکس زبر ده، وای ده، وای زبر ده. صحیح ده؟ ساکنه زوله خو یې د ایکس په مثبت محور، مثبت جهت باندې ده، راس په مبدا کې ده. اوس دا زاویه یو 90 ده، یعنې یو 90 خو یې طی کړې ده، جمع 10 ده. 10 په اندازه به هم لږ مختاره شي. نو دا زاویه په دویمه ناحیه کې دغلته زاویه راځي 100 ده، 120 درجې ده. همداسې مثلا که موږ ته وایي چې منفي 310 درجې موږ ته رسم کړي، نو بیا څه کوو؟ 310 درجې بدون د علامې راخلو او په 90 وویشو، 3 ورکوو، 3 په 90 کې 220 کېږي، 220 څو موږ ته پاتې کېږي؟ 80 پاتې کېږي. دستګاه ورته رسموو، دا دستګاه ده، داسې دا دستګاه ده، ایکس ده، ایکس زبر ده، وای ده، وای زبر ده. دلته اوس موږ چک کوو، دا د ساکنه زوله ده د ایکس په مثبت جهت باندې، دا یې مبدا ده. اوس موږ ته څو 90 وي؟ 3 90 خو د سات مطابق به یې ته ووایو، یعنې ولې چې منفي زاویه ده. نو 1 90 2 90 3 90 3 90 ورته پوره کړه، جمع څو ده؟ جمع 80 د 80 په اندازه به د نورو مخته ځو، یعنې دلته 80 په اندازه چې مخته راشي زاویه دغلته زوله کش کېږي او دغلته دغه زاویه چې ده منفي څو ده؟ منفي 310 درجې ده. همداسې که زاویه د 380 درجو نه لویه وي، مثلا موږ ته راکړي چې مثلا موږ ته وایي چې 460 درجې زاویه تاسو واخلئ په معیاري حالت یې رسم کړئ. نو کله چې زاویه چې د 380 نه لویږي، دا په یاد چې زاویه په 380 باندې وویشئ. مثلا 460 راواخلئ، 460 تقسیم پر 380 یې کوئ، یو 380 کېږي، څو پاتې کېږي؟ 80. دلته بیا څه کوئ؟ دستګاه چې کله رسموئ، دستګاه به رسموئ، دا ایکس ده، ایکس زبر ده، وای ده، وای زبر ده. صحیح ده؟ ساکنه زوله دلته رسموو، دا ساکنه زوله شوه، ساکنه زوله شوه. دلته اوس 90 په اساس نه ده، 380 یعنې 4 په اساس یو دور ده، یعنې یو دور لري. نو یو دور مکمل دغسته یو دور، یعنې یو دور یې واخیسته، جمع 80 ده، لږ نور د 80 په اندازه باندې مخته ځو. نو دغه زاویه چې دلته رسمه شوه، دغه زاویه 400 ده، 420 درجې ده. همداسې که دلته 2 دورې، نو 2 دوره ته وو، لس دورې ته وو. صحیح ده؟ نو دغه زاویه چې کله موږ رسمه کړو، همدغه زاویې ته چې وایي، دا هغه عبارت ده د ربعي زاویې څخه، ربعي زاویه.
یا ورته سرحدي هم وایي. چې ورته وایي سرحدي، یا ورته چې وایي سرحدي، او یا هم ورته چې وایي محوري زاویې ورته ویل کېږي. ربعي زاویه یا سرحدي زاویه یا محوري زاویه کومه زاویه ده؟ وایي هغه زاویه ده چې په ستندرد حالت کې رسم شي، خو متحرکه زاویه یا د اکس یا وای په محور باندې شي منطبقه شي، یعنې په منځ کې د دستګاه یا د ناحیو په منځ کې رانشي، فقط د اکس او یا وای په محورونو باندې منطبق راشي. مثلا سره موږ کله چې دستګاه ته رسم کوو، دا دستګاه ده، صحیح ده، دا د ربعي زاویه مثلا دا اکس ده، اکس زبر ده، وای ده، وای زبر ده. دلته موږ دغه ساکنه زوله رسموو، د ساکنه زوله ده، د هم مثلا راس شو، صحیح ده. مثلا کومه زاویه؟ ربعي زاویه ویل کېږي. هغه زاویه ویل کېږي چې ساکنه زوله خو یعنې ستندرد حالت کې متحرکه زوله یا د اکس په سر یا د وای په سر یا اکس یا وای په سر باندې چې شي منطبق راشي. مثلا اول کومه زاویه ده؟ 0 درجه. 0 درجه هغه زاویه ده چې بیرته دغه زوله چې ده متحرکه زوله بیرته د دغه اکس په محور باندې منطبق راځي. یا فرض مثال 90 درجه ده. 90 درجه دلته 90 درجه موږ رسموو، دغه 90 درجه چې ده دا خپله ربعي زاویه ده. ربعي زاویه یعنې د وای محور په سر باندې چې راغله منطبق راغله. یا څو کومه درجه زاویه وایو؟ 180 درجې وایي ګرامزه کوونکو، 180 درجې چې د وای په محور د اکس زبر په محور باندې څه شو؟ منطبق شو. یا فرض مثال د وای په محور باندې دلته راځي کومه زاویه ده؟ 270 درجې ده. او یا هم بیرته ځي د دې زاویې باندې چې 300 راځي 380 درجې. پس موږ کوم زاویې ربعي زاویې وایو؟ مثلا 0 درجې، 90 درجې، 180 درجې، 270 درجې، 380 درجې، یعنې هغه زاویې چې په ستندرد حالت کې د دې دوه متحرکه زوله د اکس یا وای په محور باندې چې راشي. دا هغه عبارت ده د کوترمینل زاویې. ګران زده کوونکو، کوترمینل زاویې چې دي د مثلثاتو کې ډېرې مهمې زاویې دي چې په کانکور کې هم سوال راځي او پس په مثلثي نسبتونو کې نورو فصلونو کې هم زه درته کوترمینل زاویې کومې زاویې دي؟ وایي هغه دوه زاویې چې دي، هغه دوه زاویې ته ویل کېږي چې اندازې یو بل سره فرق کوي، خو کله چې په ستندرد حالت باندې رسموو د دې د متحرکې زولې په یو بل باندې چې راځي منطبق راځي. یعنې هدف چې ده مثلا که دوه زاویې موږ ویلو الفا او بیتا، موږ وایو چې الفا او بیتا یو بل سره چې دي کوترمینل. معنی یې څه ده؟ یعنې موږ که چیرې دغه دوه زاویې راواخلو او په ستندرد حالت یې رسم کړو، یعنې اکس ده، اکس زبر ده، وای ده، وای زبر ده. کله چې موږ الفا رسموو مثلا دا ساکنه زوله ده، الفا ده، مثلا دغلته قرار لري، دغلته ده، دغه د الفا زاویه. کله چې بیتا رسمو، بیتا د الفا سره اندازې فرق کوي. مثلا داسې کې یو دور مکمل هم خوري، خو بیا هم راځي د چی شي په سر، دغه د الفا د متحرکې زولې په سر باندې چې راځي منطبق راځي. یعنې دغه زاویه چې د الفا ده، دغه زاویه چې ده چې د بیتا ده، نو دا دوه زاویې په سر چې ویل کېږي بیا کوترمینل ویل کېږي. مثلا څه رقم؟ مثلا موږ ته ویل کېږي چې 30 درجې او 390 درجې دغسې دوه زاویې راکول کېږي. صحیح ده؟ موږ چې وایو دلته موږ داسې رسموو. اول راځو مثلا دا زاویه رسموو، اول 30 درجې اکس ده، اکس زبر ده، وای ده، وای زبر ده. صحیح ده؟ نو 30 درجې چې رسموي څه رقم وایو ګران زده کوونکو؟ دلته دغه ستندرد حالت ده، دغه زاویه چې دلته رسمیږي نو دغه 30 درجې ده. او کله چې موږ 390 رسموو، 390 خو 380 جمع 30 ده که نه؟ 380 جمع 30 یعنې یو مکمل دوره خوري، یو مکمل دور یې خوړه او جمع 30 شو، لږ مخته راغی د دې په سر باندې چې راغی منطبق راغی. دا 300 شو، 390. نو موږ بیا داسې وایو چې 30 درجې او 390 درجې یو بل سره چې ویل کېږي کوترمینل ویل کېږي. دغه زاویې ته چې وایي کوترمینل وایي. صحیح ده ګران زده کوونکو؟ د کوترمینل زاویې د پیدا کولو لپاره دوه طریقې دي چې دواړه طریقې اسانې دي. په هره طریقې نه چې تاسو استفاده کوئ سوال کې یادېږي. لومړۍ طریقه دا ده چې تاسو راواخلئ دغه غټه زاویه تقسیم په 380 وکړئ. که تقسیم د حاصل تقسیم یا باقیمانده 30 درجې شوه، نو دا زاویه د دواړو یو بل سره کوترمینل دي، او که باقیمانده د عدد رانه که بیا کوترمینل نه دي. پس څه رقم کوو؟ لومړۍ طریقه 390 راخلو، په 380 باندې چې کوو ویشو، یو 380 موږ ته څو راکړي؟ 30 درجې. 30 درجې دا یې راکړو، نو دا یو بل سره چې دي کوترمینل د یوه طریقه. صحیح ده؟ دویمه طریقه یې دا ده چې تاسو راواخلئ دغې غټې زاویې نه کوچنۍ زاویې تفریق کړئ، یعنې 390 نه منفي څو کړئ؟ 30 کړئ. نو دلته به ځواب څو راوځي؟ 380. یعنې دغه اصل چې هر شی پاتې شو، دغه اصل هر شی چې پاتې شو همدا په 380 وویشئ. که پوره عدد شو کوترمینل ده، او که پوره عدد نه شو اعشاریه عدد شو بیا کوترمینل نه ده. نو 380 راخلو په څو ویشو؟ 380 باندې. دا د سره خلاص ځواب یو راوځي، پوره عدد راووت. نو موږ وایو چې دا دواړه یو بل سره چې دي 40 درجې. آیا د 400 درجو سره کوترمینل ده که نه ده؟ موږ راخلو څه رقم کوو؟ 400 نه منفي کوو څو؟ 40. ځواب څو راوځي؟ 380. 380 په 380 ویشو، ځواب یو راوځي. او کوترمینل دی، هېڅ مشکل هم نه لري. دغسې یا فرض مثال موږ ته وایي چې 30 درجې د
50 درجو سره کوترمینل ده کنه د 250 نه منفي کو 10 راوځي 200 ده 210 تقسیم په 380 کو یو 380 دوه 380 دوه عدد پوره ده پسندې لپاره موږ چې وایو او کوترمینل د هیڅ مشکل نه لري یا په دې بله طریقه کو اتیا د 800 درجو سره آیا کوترمینل ده کنه د موږ 800 راخلو 800 په سوي وشو په 380 وشو دوه 380 210 کېږي باقي مانده څو پاتې کېږي اتیا د دې باقي مانده درکړه بلې د کوترمینل ده دغه سیناسته رسي صحیح ده دغه کوترمینل سره شاید کړي هم د سوال موږ تر کول کېږي راځه کوم چې د 360 درجو کوترمینل تاسو پیدا کړئ د 360 راوخلئ په 380 وویشئ یو 380 380 څو موږ ته پاتې کېږي 80 درجې دغه 80 درجې چې ده د سره چې ده کوترمینل ده چې دغه ته اساسي زاویه هم ویل کېږي یعنی هغه زاویه چې د دغه 360 سره کوترمینل ده او مثبته زاویه ده دغه ته اساسي کوترمینل زاویه هم ویل کېږي یعنی کله چې موږ اساسي زاویه پیدا کړو هدف یې دا ده چې دغه زاویه پیدا کړو صحیح ده یا همداسې موږ ته سوال راکول کېږي مثلا موږ ته وایي چې 280 درجې کوترمینل څوک ده موږ یې 280 راخلو او په 380 باندې ویشو نو 380 څو کېږي 200 څو پاتې کېږي 40 درجې چې ده د دې اساسي او یا کوترمینل زاویې ده همداسې که موږ ته مثلا ګراد کې زاویه راکول شي مثلا موږ ته وایي چې 900 درجې ګراد یو زاویه ده د دې کوترمینل پیدا کوي 900 راسره راواخلئ په 400 ویشي ولې یو ډول 400 ده نو 200 800 کېږي څو موږ ته پاتې کېږي 100 یعنې 100 ګراد نو دغه 100 ګراد چې دلته پاتې کېږي دا د دغه 900 سره چې رادیان د جنس سره کول شوي مثلا موږ ته که ووایي چې مثلا n پای ده یو عدد د n پای ده د رادیان د جنس سره کول شوي صحیح ده نو موږ سره هم دلته د کوی شو د دې کوترمینل پیدا کوو که زاویه د رادیان د جنس او ګراد زده کوونکو ضرورت ده چې موږ هغه رادیان راوخلو درجې او ګراد ته تبدیل کړو په دغه ډول راسره موږ ویلی شو ډېر ساده یې وویلو ټوله خبره د n د پای په ضریب کې ده که دغه n چیرې جفت عدد و جفت عدد نو راسره موږ n بای نور چیرې نه عدد جفت و راسره موږ وایو د دې کوترمینل څو ده 0 ده مثلا که موږ ته وایي چې 4 پایو کوترمینل څو ده موږ ورته 0 د 6 پایو کوترمینل څو ده موږ ورته 0 12 پایو کوترمینل څو ده موږ ورته څو وایو 0 وایو او که چیرې دغه عدد چې د n پای ضریب د کتاقو د عدد تاق وي چیرې د بیا موږ ورته چې پای ده دې کوترمینل چې ده پای ده مثلا که موږ ته وایي چې 15 پای نو موږ اول دې نه جفت جوړو لیکو چې 4 پای جمع چې ده جمع پای دغه عدد چې ده عبارت د څه څخه کوترمینل ده یا فرض مثال موږ ته وایي 14 پای نو موږ ورته لیکو چې 12 پای جمع چې ده جمع پای نو دا چې شو کوترمینل شي یا موږ ته لیکو 12 پای موږ ورته لیکو چې 14 پای جمع چې ده جمع پای دغه دې چې ده کوترمینل ده کوترمینل دغه سي لاسته همداسې که ضریبونه مثلا کسري وي مثلا موږ ته سوال کې یو 40 پای تقسیم څو تقسیم 4 د دې کوترمینل راته پیدا کړي موږ به داسې باندې کوم چې درجې ته وړو راسره دې تخنیک ته جوړوي مثلا یو 40 په جوړ کې 40 پای جمع پای هغه یو 40 پر ترکیب تقسیم پر 4 طرف په طرف تقسیم کې 40 پر 4 لاس کې لاس پای جمع پای پر 100 پای پر 4 چې د جفت د عادت ته شوی دغه ته دغه زاویه چې د خپل د دې زاویې کوترمینل دی یعنی پای پر 4 یا همداسې موږ ته وایي چې 9 مثلا پای 9 پای یا 40 پای موږ ته وایي 40 پای تقسیم پر 100 تقسیم پر 3 د دې راته وایي نو موږ ورته وایي چې 9 پای جمع پای تقسیم پر 100 تقسیم پر 3 ده طرف په طرف چې کله وویشي 9 تقسیم پر 3 څو کېږي راځه کوونکو 14 پای جمع 100 پای پر 3 ده دلته اوس راسم نشي ویلی چې دا پای پر 3 ولې چې دا د طاق ده دا به جفت نو جفت چې وي او دا بل پای ته نه ایسته کوي نو 12 پای جمع 100 پای جمع پای پر 100 3 دغه ځای چې پاتې شو دغه جفت شو هغه ته چې کوترمینل 3 ضرب پای 3 پای 3 پای او پای 4 پای پر 3 4 پای پر 100 4 پر پای پر 3 دغه ته چې وای د زاویې وای بل سره چې شول کوترمینل شو د کوترمینل دا خبره مونږ انشاء الله پوه شوي کنه نو کوترمینل د پای دغه څه پیدا کیږي او یو خبره بل په یاد وي چې اساسي زاویه کوترمینل زاویه منفي نشي کېدای یعنی منفي چاته نه زاویه مو ورکوي مثلا که زاویه منفي کېږي نو تاسو منفي جواب نه ورکوي مثلا که موږ ته څوک وایي چې منفي 410 درجو کوترمینل تاسو موږ ته ووایي نو موږ څه کوو 410 راخلو تقسیم په 380 کوو څو راوځي یو 380 راوځي یعنی منفي 80 لاسته راغلي دا منفي 80 کوترمینل نه ده موږ اساسي زاویه چې وایي همیشه چې وایي مثبته وایي نو تاسو رقم مثبته وړو د 380 درجو سره جمع کوو 380 منفي 80 زاویه راوځي 300 نو دا 300 چې د چې نه د کوترمینل صحیح ده مثلا موږ ته وایي چې 250 درجې 250 درجې مثلا منفي کوترمینل وایي 250 راخلو په 380 ویشو څو کېږي 210 کېږي او موږ ته 10 پاتې کېږي یعنی منفي 10 اوس منفي 10 امکان لري 380 منفي 10 زاویه راوځي 310 درجې د دې زاویې چې ده کوترمینل دغسې یا همداسې که موږ ته وایي چې منفي
مثلا موږ ته وایي چې منفي 11 پای پر 15 داسې ځواب راکړي. د سوال راکړي چې موږ ته وګورو چې دا کوترمینل د دې څو ده. موږ ورته څه وایو چې مساوي کېږي منفي 10 پای منفي پای پر 15 طرف ته طرف تقسیم کوي. منفي 2 پای منفي پای پر څو ده؟ منفي پای پر 15 جفت خو دا منفي 15 پای پر منفي پای پر 15 ځواب ده. نو موږ چې په 2 پای منفي پای پر څو ده؟ 15 پای په 2 کې 15 په 2 کې لاس نه پای لاړ شي 9 پای پر 15 د دې زاویې چې ده کوترمینل ده. ګران زده کوونکو په کوترمینل زاویې کې یو خبره مو یاد چې یوه زاویه یوه عاده زاویه لایتنې کوترمینل زاویې لري، یعنې ډېرې زاویې کوترمینل زاویې لري. یعنې هدف مې دا ده که موږ ته یو زاویه تیتا زاویه راکول شي او موږ ته وایي د دې تیتا څو کوترمینل زاویې ووایو. ډېر اسانه ویل کېږي دا عاده زاویه ده، کوترمینل ډېر ساده ویل کېږي. مثلا څه رقم دې ته کوترمینل یو دور پوره کوو چې من دغه زاویه، یعنې هدف چې د دې لومړی کوترمینل څوک دی یو دور یعنې یو زاویه 380 جمع څو جمع تیتا دغه دی چې د دې څه شو کوترمینل، یعنې یو دور به خوري جمع دا تیتا دې زاویې ته ځان رسوي. یا بل یې پیدا کوو 2380 جمع تیتا، یا که بل یې پیدا کوو 3380 جمع تیتا، او که بل یې پیدا کوو اندې 4380 څلور دوره جمع تیتا. همداسې نقطه نقطه تر ځو چې n ضرب 380 جمع څه ده؟ جمع تیتا ده. دغه فورموله هر رقم زاویې لپاره موږ څه پیدا کولی شو؟ کوترمینل پیدا کولی شو. مثلا تیتا په جای 30 وضع کوي نو یو دور جمع 30 دوه دوره جمع 30 درې دوره جمع 30 څلور دوره جمع 30 ټول زاویې د دې چې دي کوترمینل. صحیح ده. همداسې که موږ ته مثلا سوال راکول شي یعنې عمومي مثلا عمومي یو الفا ده، د الفا پر لپاره کوترمینل وایي که د درجې د جنس وایي n ضرب 380 جمع څه ده؟ الفا ده. که د ګراد د جنس وایي n ضرب 400 یعنې ګراد د جنس جمع څه ده؟ الفا ده. یعنې الفا که د ګراد د جنس او که د رادیان د جنس بیا دوه پای د دې په جوازه کې 2 پای ضرب n 2 پای کېږي 2 n پای جمع څه ده؟ جمع الفا. دغسې موږ د دې د کوترمینل پیدا کوو. د کوترمینل زاویې فورمول دغه شی ده. مثلا که به چیرې موږ ته 30 درجې زاویه راکړي صحیح ده وایي د دې کوترمینل وایي موږ چې وایي n ضرب 380 جمع څو؟ جمع 30. اوس کومه زاویه ده په کار ده؟ څومره ډېر پر یو وضع کې یوه پیدا کېږي، دوه وضع کې بلې پیدا کېږي، درې وضع کې بلې پیدا کېږي، لس وضع کې بلې پیدا کېږي. همداسې که موږ ته وایي پای پر 3 سره پیدا کړه موږ ورته چې وایو 2 n پای جمع پای پر څو ده؟ پای پر 3. دلته n ته قیمتونه ورکوي او ټولې زاویې په دې پیدا کېږي. نو یو زاویه چې ده عاده زاویه بې نهایت یا لایتنې چې لري کوترمینل یې زاویه. دا و ګران زده کوونکو د نن درس هواندې درس سره زموږ دا فصل لومړی فصل هم خلاص شو. هیله ده چې دا فصل زده کړی وي. بیا هم کوشش وکړئ چې دا فصل سره تر اخره پورې درسره ویډیوګانې وګورئ او هر کتاب چې لري د هغې اول فصل چې اساسات یې دي ټول درسره کار کوي. کوم چې مشکل سوال سره مخ شوئ نو ماته یې راولېږئ انشاءالله زه به درسره کومک کوم هغه سوالونه حل کوم. نو ښه وخت ولرئ په مخه.